بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ورونو نن سبا چې فیسبوک خلاص کی یا نور هغه اخباري پاڼې خلاصې کی نو په هغې کې دا شی راځي چې دلته ماشوم پیدا شو، داسې خبرې وکړې، هلته ماشوم پیدا شو. دا ماشومان څومره ډیرو ځایونو کې پیدا شو او بیرته مړم شو. نو تاسو سوچ وکړئ ورونو، زه به د دې په باره کې خبره وکړم چې د دې شرعي حکم څه دی چې هر سړی راځي او داسې یوه دعوه کوي او بې خلکو ته بیانوي. آیا شرعاً دې کې څه محظور شته که نشته دی؟ اول خو د هر څه نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي آیة المنافق ثلاث. د منافق درې علامې دي. اذا حدث کذب، اوله علامه دا ده چې کله خبرې کوي نو دروغ وایي. و اذا وعد اخلف، او دویم د منافق د علامو نه دا دي چې کله وعده وکړي نو په هغې باندې وفا نه کوي. و اذا اؤتمن خان، او کله چې ورته امانت کېښودلی شي په هغه امانت کې خیانت کوي. دغه رنګې بل حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام وایي علیکم بالصدق، تاسې باندې لازمي ده چې رښتیا ووایئ. فإن الصدق یهدي إلى البر، یقینا دغه رښتیا چې دي دا نیکۍ طرف ته انسان ته هدایت کوي. کله چې یو سړی رښتینی وي دا د دې سبب کېږي چې دغه انسان ته الله رب العالمین توفیق ورکړي د نیکو اعمالو. وإن البر یهدي إلى الجنة، او یقینا دا نیکی چې دا یو سړی په دنیا کې نیکی کوي نو دا د جنت طرف ته لاره ده ته هوارېږي، الله رب العالمین جنت ته داخلوي. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، او یو انسان همیشه د دې سوچ کوي، فکر کوي چې زه به رښتیا وایم او په ژوند کې رښتیا هم کوي تر دې چې الله رب العالمین دغه انسان د رښتینو کسان نه ولیکي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وی وإیاکم والکذب، ځان د دروغو نه وساتئ. فإن الکذب یهدي إلى الفجور، یقینا دغه دروغ چې دي دا بېدینۍ طرف ته، ګناهونو طرف ته انسان ته لار کولاوي. وإن الفجور یهدي إلى النار، او یقینا دغه بېدیني چې ده یو انسان ته د جهنم او د اور په طرف باندې لاره کولاوي. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، او یو سړی همیشه دا سوچ کوي دروغ وای تر دې چې دغه سوچ هم د دروغو وګرځي، نو الله رب العالمین په نیز باندې هم دغه انسان دروغجن ولیکلی شي، نو دغه انسان د دروغجنانو نه وګرځي. دغه رنګې ورونو په یو حدیث شریف کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي، د سمره ابن جندب رضی الله عنه روایت دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام به دا عادت و چې موږ ته به ویل چې چا خوب کتلی دی چې زه ورته تفسیر وکړم. و یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې چا خوب کتلی، هیچا هم خوب نه و کتلی. طبعا د انبیاو خوبونه دا د وحی یو قسم دی، حق وي. زمونږ او ستاسې خوبونه کله ناکله شیطاني وي، کله حدیث النفس چې ورته وایي روزانه چې څه کار کوو هغه په خوب کې وګورو، او ځینې وخت داسې وي چې رښتینې خوبونه وي. په خوب باندې د عام مسلمان په خوب باندې اعتماد نشي کېدلی، اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه یا د نورو انبیاو دا د وحی یو قسم دی. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام باره کې هم راځي چې خپل زوی ذبح امر ورته وشو هغه عملي کړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې ما خوب کتلی دی. هغه حدیث اوږد دی، فقط دغه لنډ یو دوه الفاظ ترې راخلم، او هغه دا چې وایي ما ته دوه ملایکې راغللي، ډېر حالات یې ولیده. یو د دې حالاتو نه دا و چې یو سړی وایي ما ولیده چې هغه باندې یو بل کس ولاړو او د اوسپنې کونډې ورسره وي، او دا خوله به د دې ځینه ورته ونیوله
تر غوږون نه وروسته دی پورې بیا ورته وشکوله، بیا پوزه کې ورته دغه اوسپنه واچوله او تر غوږون نه وروسته پورې بیا ورته وشکوله، بیا په سترګه کې دا ورته واچو او تر غوږون نه وروسته پورې بیا وشکوله، بیا به د بل طرف ته شو، دا بل طرف به همدغسې ورباندې وکړه لکه څنګه چې مخکې باندې کړي وو، چې بیا به دویم ځلي د اول طرف ته راته نو هغه طرف به بیا روغ شوی او بیا دا کار کوو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې خوب کې ګوري او د ملایکو ته وایي چې سبحان الله داسې دي، نو هغوی ورته ویلې چې انطلق لاشه نور عجایب به وګوري. مهمه ده چې په اخر د حدیث کې چې دا ملایکې ورته هغه عذابونه ذکر کوي چې دغه عذابونه چاته ورکول کېده، کوم چې دغه کس و دا هغه کس دی چې دروغ په خلکو کې خوري، چې سهار کې راووځي دروغ ووایي او دا دروغ دومره خواره شي چې هر ځای ته ورسي. تاسې وګورئ د دروغو څومره لویه جزا ده، او زمونږ او ستاسې په ذهن کې داسې ده چې دا دروغ خو یو عادي کار دی، چې دغه کس باندې یو ملایکه ولاړه ده او هر یو طرف یې تر غوږونو پورې ورته شکوي. دا په دې وجه چې ده په دنیا کې دروغ ویله او دا دروغ به یې خورېدل. مخکې زمانو کې شاید د دروغ خورېدل دا سخت کار و، خو اوس وخت کې فیسبوک او نور څه دي چې یو سړی دروغ وایي په منټونو کې د دنیا یو سر نه بل سر ته رسېږي، خاصتاً خلک ورته خوري. او حال دا چې یو سړی په دې باندې پوه شي چې دا خبره دروغ ده، د دې خورول هم ناجایزه کار دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. یو سړی ته هم دومره بس دی چې هر خبره اوري او د خورک، یعنی دا هم د دروغجنانو دی. اول دا چې یو څوک یو دروغ خوري، یو دروغ د ځانه جوړي، دا هم دروغجن دی، او چې یو بل څوک ورته خوري دا هم د یو دروغجنانو نه دی. او مخکې حدیث کې د دروغجنانو جزا ذکر کړله، حتی تر دې پورې چې سړی به اولاد هم په دې تربیه کوي چې رښتینی اوسي، دروغجن نه اوسي. عبدالله ابن عامر رضی الله عنه وایي یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ په کور کې ناست، وایي ما ته مې مور آواز وکړ چې راشه چې یو څه درته درکړمه. کله ناکله موږ او تاسې ماشومانو ته آواز کوو چې دا وکم او هغه وکم، خو کله چې راشي بیا هیڅ هم ورته نه ورکوو، دروغ ورسره ویو، د دې په خاطر چې هغه دوکه کوو زمونږ خواله راشي، او یا هم نور څه مقصد وي هغه مقصد ورنه پوره کړو، یو کار کول وي یا نور څه وي. عبدالله ابن عامر رضی الله عنه چې ماته مور آواز وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی، نو نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره واورېدله چې ماته مور ویل چې راشه چې یو څه درته درکم. نو هغې نه یې پوښتنه وکړله چې آیا څه ورته ورکې که نه هسې دوکه کې؟ نو مور مې ورته ویل چې او زه دې ته کجوري یا خرما ورکوم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته په جواب کې ویله که چېرته هیڅ نه ورکولې نو په تا باندې به دروغ لیکلی شوي وي، یعنې دا هم دروغ دي. اگر که سړی اولاد ته وایي، اولاد باید داسې سړی تربیه نه کړي چې هغه دروغجن اوسي. الله رب العالمین وایي هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. الله رب العالمین وایي دا داسې ورځ ده، ورځ د قیامت به الله رب العالمین وایي چې هغه کسانو ته فایده رسیږي چې هغه رښتیني دي، دروغجنو ته دې وخت کې فایده نشته دی. بل آیت کې الله رب العالمین وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، الله وایي ای مؤمنانو د الله نه وویرېږئ، وکونوا مع الصادقین، او د رښتینو خلکو سره شئ. چې څوک رښتیا وایي د هغې سره شئ، د دروغو نه ځان وساتئ. دروغ ډېر عظیمه ګناه ده، په دنیا کې هم د انسان لپاره لوی عذاب دی او په آخرت کې هم لوی عذاب دی. او د ټولو نه بیا لوی دروغ دا دی چې سړی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دروغ ووایي یا په الله رب العالمین باندې دروغ ووایي. الله رب العالمین وایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الله رب العالمین وایي
تاسې مه وایئ په هغه څه چې ستاسې د خولې نه یوه خبر راوځي چې دا حلال دی او دا حرام دی، تر څو پورې تا ته معلومات نه وي چې دا حلال دی. په دین کې د ځانه خبرې کول پکار نه دي، او نه به سړی دا وایي چې دا حرام دی مګر تر هغه حالت کې چې سړي ته دا معلومات چې دا حرام دی. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې قصدي دروغ ویله ځان دې جهنم ته تیار کړي، ځان دې جهنم ته تیار کړي. نورونو په کار دا ده چې اول دا چې داسې دروغ جوړول نه انسان ځان وساتي، د داسې دروغ ویلو نه، داسې خوبونو بیانول نه چې هغه دروغ وي. مخکې ما ذکر وکړه چې زمونږ او ستاسې خوبونو باندې اعتماد نشي کېدلی، نو په دې وجه خپل خوب په داسې شکل باندې خورول اگر که رښتیا وي تا واقعا کتلی وي خو دا اعتماد ور باندې نشي کېدلی، کېدی شي چې د شیطان نه طرفه وي یا حدیث النفس چې ورته وایي هغه وي، نو کوم هغه خوب نه وي چې رښتینی وي. نو په دې وجه د خپل خوب خورول دا هم ښه کار نه دی او د عقیدې کمزوري دي نه معلومیږي چې کله یو سړی په الله او د الله په رسول الله رب العالمین باندې توکل نه کوي او د الله د رسول په خبره باندې اعتماد نه کوي په حدیثو باندې، او د ځان یو دروغ جوړی او یا دا چې خوب یې کتلی دی او دا خورئ چې زما په دې خوب باندې اعتماد وکړي. ورونو قرآن موجود دی، احادیث موجود دی، سړی باید په هغې عمل وکړي. سړی باید خوبونو ته دومره اعتبار ورنه کړي چې د انسان عقیده ورسره خرابه شي. دغه رنګې ورونو سړی باید د داسې دروغو نه ځان وساتي چې د ځان یې جوړی، چې څومره د انسان وسه کېږي کوشش باید دا وکړي چې د رښتینو کسان سره اوسي. دا کسان نه نشي چې هغه د منافقینو د علامو څخه دي، یا دا چې دغه هغه جزا ورته ورکولی شي چې خوله تر غوږونو پورې سري کولی شي. نو ورونو سړی باید پوره کوشش وکړي چې څه خبره کوي یو چا نه نقل کوي، داسې کس نه نقل وکړي چې هغه واقعا رښتینی تا ته معلومات شي دغه انسان رښتینی دی. که چېرته یو سړی دروغجن د هغه نه نقل کول پکار نه دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.